خیر عثمانه څه به در سوي دي اکسیډنټ دې کړی دی که د جنګ کړی دی یا وروره اکسیډنټ نه دی کړی دا یې چا وولم چا وولې یاره دا ګرده ککړان د لاسه ولې د ککړان له لاسه ورور دا څو شپې ما په ژوب کې وکلې او د ژوب خلکو و سړي ته میړه ویل هغه د میړه رالی دا ډېر ښه میړه دی بس دا خبرې په دماغ کې ولې څو ورځې بعد په ویګن کې را روان وم اپسي والا ودرولم اپسي والا ما ته وایي په دا چت کې دا غوټه د چا ده مال د دغه زنانې ده هغه ویل د دغه زنانې سره څوک سره شته ما ورته وویل د هغه میړه سره ورسره ده بیا بس اپسي والا یې لکلم چې لږ مخته رالم سړي ورته ویګن ودرو چې ما ویګن ورته ودروي وروره زه چې ورښکته سوی نه وم د دوکانه ته بند دا یې وولم کله خر زه ورته وروره ما پر چیش وایه ما کمه ګناه کړې ول تا ولې اپسي والا ته ویلې چې د دا ښځې میړه هغه دی دا خو زما خواښې ده